شل کاله پر دې نظام باندې ډېرې سختې قربانۍ شوي دي چې هغه مجاهدین او علما کرامو قومي مشرانو او ټول ولس په دې قربانۍ ورکړي دي. دا داسې نظام نه و د هر چا قرباني ورکړي، ځکه دا داسې یو اشغال و چې دا ټوله دنیا سره ملګرې وه. هغه څوک عملي، څوک په کومک، څوک په پیسو، څوک په پوځ، په هره معنا ټوله دنیا ملګرې وه. او زموږ داخلي همکاران هم ورسره ملګري وه. خو الله پاک د الله نصرت راغلی، د ولس په قربانۍ دا مات شوله. نو اوس د علماو مسؤلیت دی چې علما شرعي نظام نافذ کړي، ځکه په شریعت علما پوهېږي. دا د علماو مسؤلیت دی او د قومي مشرانو او د پوهنتونونو د استادانو او د نورو قومونو د مسؤلینو باید چې دا د امارت اسلامي سره دا ټول قومونه وصل کړي، دا نظام یو موټی کړي.